نو الله جل شانه فرمایي وایي واذکروا الله فی ایام معدودات، تاسو ذکر کوئ د الله جل شانه دغه د شمېر په یو څو ورځو کې. نو دا 3 ورځې اوس د دغې 2 ورځو نور وروسته کارونه را روان دي. دا فمن تعجل فی یومین، یو 11 ذوالحجه ده او بل 12 ذوالحجه ده. نو دا 10 ذوالحجه 11 او 12 په دې 3 ورځو کې تاسو د الله جل شانه ذکر کوئ. یعنی تاسو ته چې کومه ترانه حواله شوې ده لبیک اللهم لبیک، دغه د حاجیانو ترانه ده، په قسم باندې پوهېږئ، او دا د حاجیانو ذکر دی. نو دوی د الله جل شانه ذکر کوي په دغه ورځ باندې. خو چې کله د شیطان دا رمې کوي، او شیطان ولي کله په کاڼو باندې، په 2 کاڼو باندې، نو چې په 10 ذوالحجه باندې دا کم شیطان دی ولي جمره عقبه، نو دی به دغه وخته پورې تکبیرات وایي. خو چې کله هغه ولي نو بیا به تکبیر بس کي، بس اوس به تکبیر نه وي، اوس به کاڼې راوالي او یو شیطان به ولي او د هغې سره به الله اکبر وي، بسم الله الله اکبر، یو کاڼی به ورولي او دغه به ورسره وي. نو 2 کاڼي به دغه شیطان وولي. په سبا له ورځ باندې بیا چې کومه 11 ذوالحجه ده، نو په هغه ورځ باندې هم په مینا کې چې دا کوم 3 واړه شیطانان دي، یو ته جمره اولا ویلی کېږي، بل ته جمره وسطا ویلی کېږي، او بل ته جمره عقبا ویلی کېږي، یا اخرا ورته ویلی کېږي، په قسم باندې پوهېږي. وړوکی شیطان او درمیانه شیطان او غټ شیطان، دا 3 واړه شیطانان دي، په قسم باندې پوهېږي. دا یې هلته داسې مینارونه ودرول دي لکه دا ستن، او ګیر چاپېره یې دې نه داسې دیوالونه شان تاو کړي دي، هغه کاڼې ځي او هغې ته ولیږي دغه شیطان، او دا ښه غټ څیز دی، چا نه خطا کېږي هم نه. نو په 11 ذوالحجه باندې به تاسو بیا داسې کار وکئ چې د زوال نه پس د غرمې چې کله د انور واوړي، نو د دغې نه پس به بیا تاسو د 3 واړو شیطانانو رمې کوئ، او دا 3 واړه شیطانان به تاسو ولئ په 2 کاڼو باندې. نو دغه کار په 11 ذوالحجه باندې هم وشو. اوس په 12 ذوالحجه باندې به بیا دغه کار کوي، په 12 تاریخ باندې به بیا دغه شیطانان ولي د زوال نه پس، خبره باندې پوهېږئ، د زوال نه پس به دغه 3 واړه شیطانان بیا په 12 ذوالحجه باندې ولي په 2 کاڼو باندې. نو بهرحال دا 3 ورځې چې کومې دي دا د رمي دپاره دي، رمي ورته ویلی کېږي، شیطانان اشتل ورته ویلی کېږي. به هر حال اسانه ژبه خو دا ده چې یاره شیطانان اشتل، په قسم باندې پوهېږئ. نو دغه 3 ورځې الله جل شانه وایي تاسو دغه کارونه وکړئ، او دا د حج چې کوم دي نو دا واجب کارونه دي. او دا کوم چې تاسو ته ما د 10 ذوالحجې ووي چې طواف زیارت دی، اخرنی چې کوم طواف دی، نو دغه طواف ګورئ فرض دی، ټیک شوله. مطلب دا دی چې یاره د جمره عقبه په 10 ذوالحجه باندې چې دا کومه رمي کېږي دا هم واجبه ده، بیا چې دا کومه قرباني کېږي دا هم واجبه ده، ټیک شوله جي، بیا چې دا کوم سر خرولی کېږي دا هم واجب دی، ټیک شوله جي. دا 3 واړه کارونه واجب دي، 4م کار طواف زیارت دا فرض دی، ټیک شوله. نو که طواف زیارت د جانه پاتې شو نو د دې سړي حج ونه شو. او دا نورو کې که یو شی پاتې شو، مطلب سړي د څه بیمارۍ د وجې نه سر ونه خراو، یا قرباني ونه کړلی شوه، په قسم باندې پوهېږي، مطلب څه وخت ونه رسېدو یا څه چل راپېښ شو، او یا دا ده چې د جمرې عقبې د رمي ونه کړه، شیطان یې وینشتو په 10 ذوالحجه باندې، نو دا واجب کارونه دي. که دا ترې پاتې شو نو دې په بدله کې به دی اوس دم ورکوي، دم دا دی چې قرباني به کوي، یو څیز به حلالوي. نو دغه کارونه دي. او دا یو کار چې پکې کم دی نو دا فرض دی، یعنې دا دغه رکن دی، د حج رکن دی، ښه طواف زیارت. نو دا د 3 ورځو کارونه دي. ښه په اوله ورځ باندې تقریبا 4 کاره کول دي، او په 2مه ورځ باندې بیا شیطانان ایستل دي، او په 3مه ورځ باندې بیا شیطانان ایستل دي، ټیک شولی دي، په 12 تاریخ باندې. خو دلته اوس الله جل شانو فرمایي چې فمن تعجل فی یومین، هغه څوک چې هغه تعجیل وکړي، یعنی جلتي وکړي په 2 ورځو کې، په 11 او 12 باندې، د 11 او د 12 ذوالحجې چې کومه رمي ده دی دا وکړي، او د غروب افتاب نه مخکې دی د مینا نه ووتلو، د نور د پناه کېدو نه مخکې دی د مینا نه ووتلو، نو بس هم ټیک ده، په ده باندې هم څه ګناه نشته دی. او که یو سړی سبا ته پاتې شو 14 ذوالحجې ته، نو په ده باندې هم څه ګناه نشته دی، ټیک شوله که نه. دا بهرحال که یو سړی پاتې کېږي نو څه مسله پکې نشته دی. 14 تاریخ ته که یو سړی پاتې شي او هلته بیا په 14 تاریخ باندې دی وایي چې سبا به لاړ شمه. خو یو مسله یاد وساتئ، الله جل شانه فرمایي چې فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه ومن تأخر فلا اسم علیه. که چا 2 ورځې تېرې کړې، 11 12 او د غروب افتاب نه مخکې لاړو، نو په ده باندې هم څه ګناه نشته دی. که چا ورسره 14 ورځ تېره کړه او د غروب افتاب نه مخکې بیا هم څه مسله نشته، ټیک شوله که نه. خو بهرحال یو مسله دې متعلق زده کئ، 11 او 12 ذوالحجه چې کومه ده په دې باندې تا رمي وکړله، ټیک شوله جي. نو اوس به ته د مینا نه د غروب افتاب نه مخکې وځې، که مطلب تا نیت کړی چې زه ځم اوس حرم شریف ته، په قسم باندې پوهېږي، یا هغه ته ځمه بیت الله شریف ته ځمه، نو بیا به ته د غروب افتاب نه مخکې وځې، ټیک شوله که نه. که د غروب افتاب نه مخکې ونه وتلې، یعنې د ماښام نه مخکې ونه وتلې، نو بیا سبانۍ ورځ شروع شوله، مطلب 14 ذوالحجه شروع شوله. او اسلامي تاریخ تاسو ته ما بار ویلی دي چې اسلامي تاریخ چې شروع کېږي نو د نور د پرېوتو سره شروع شي. اوس نور پرېوتی دی که نه، نو اوس سبا ورځ شروع شوې ده د اسلامي تاریخ په دغه سره. نو بهرحال که یو سړی د غروب افتاب نه مخکې لا نړو، نو ده باندې اوس سبا ته پاتې کېدل واجب دي،
ټیک شوله د ماښام نه پس به دی اوس نه ځي که چېرته دی د ماښام نه پس لاړو نو دی به اوس دم ورکوي قرباني به کوي په مسله باندې پوهېږئ نو دا څه ضروري مسلې وي دقه خبره الله جل شانه کوي چې واذکروا الله فی ایام معدودات تاسو ذکر کوئ د الله جل شانه په دغه ورځو د شمېر کې فمن تعجل فی یومین پس که څوک تعجیل وکړي جلدي وکړي په 2 ورځو کې یعنی 11 او 12 ذوالحجه باندې دی هلته تېره کړي او په 12 ذوالحجه باندې د نور د پرېوتو نه مخکې دی لاړ شي نو فلا اسم علیه په ده باندې څه ګناه نشته دی ومن تأخر او که څوک 14 ذوالحجې ته هم پاتې شي نو فلا اسم علیه په ده باندې هم څه ګناه نشته دی لمن اتقا هغه څوک چې هغه د الله جل شانه نه یېرېږي واتقوا الله او ویېرېږئ تاسو یعنی ګناه په هغه سړي باندې نشته چې څوک د الله جل شانه نه یېرېږي دا کارونه خو چې مونږ کوو د حج ده دا خو د الله جل شانه د یېرې نه کوو نو به هر حال واتقوا الله او تاسو ویېرېږئ د الله جل شانه نه واعلموا انکم الیه تحشرون او په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې انکم الیه تحشرون تاسو ټول خاص هغه طرف ته به واپس کیږئ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یعجبک چې په تعجب کې اچوي تا قوله خبرې د هغه یا خبره د هغه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ویشهد الله علی ما فی قلبه او دې ګواه جوړی الله جل شانه علی ما په هغه څه باندې فی قلبه چې د په زړه کې دي وهو الد الخصام او حال دا چې دا سړی ډېر زیات جګړمار دی دلته په اصل کې یو خاصه مسله وه شاته که تاسو کتلي وو که نه په هغه ځای کې مونږ یو دعا ویلې وه چې دې کافرانو به یو دعا کوله چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق په قصه باندې پوهېږي دوی وایي چې یاره الله جل شانه نه به دعا غوښتله چې یاره به مونږ له په دنیا کې چې زمونږ چې کومه حصه ده هغه په دنیا کې راکړي آخرت ته یې مه پرېږدي په قصه باندې پوهېږي زمونږ چې کومه حصه ده هغه مونږ له په دنیا کې راکړي نو الله جل شانه هم وفرمایل چې د قیامت په ورځ باندې د دې خلکو څه حصه نشته دی نو د دقه خلکو نه د یو کس ذکر کوي بس الله جل شانه یعنی دغه خلک منافقین دي یا کافران دي نو دلته اوس د یو منافق ذکر کېږي الله جل شانه فرمایي ومن الناس من یعجبک بعضې د خلکو نه هغه دي چې هغه ته په تعجب کې اچوي د هغه خبرې دا یو سړی و اخنس ابن شریق نوم یې و د دې مونږ چېرته یو جمعه کې بحث هم کړی و زما دې خیال ته راځي اخنس ابن شریق نوم یې و دا منافق و منافق دی به د پیغمبر علیه صلات وسلام مجلس ته راغی او ده به پیغمبر علیه صلات وسلام ته وی چې ستا سره زمونږ ډېر زیات مینه محبت دی او ستانه بغیر هم وخت نه تېرېږي او تا سره چې مونږ ناست یو نو خدای راته رایادېږي الله جل شانه راته رایادېږي او ستا سره چې مونږ ناست یو نو جنت او جهنم هم مخې ته کېږي یعنې ته دونه لویه غټه هستي پیغمبر علیه صلات وسلام ته به یې دا خبرې اترې کولې او دا چې یاره ستا د مجلس نه چې مونږ پاسونو داسې مثال هم دی لکه میه چې د اوبو نه وباسي وایي زمونږ بیا وخت نه تېرېږي ستا د مجلس نه بهر او چې کله ستا په مجلس کې مونږ ناست یو نو داسې وي لکه اوبو چې میه چې په اوبو کې ناست په قسم باندې لکه ډېر زیات داسې ناشنا ناشنا خبرې به یې کولې پیغمبر علیه صلات وسلام ته او نبي علیه صلات وسلام په تعجب کې اچولی چې هلکه دا سړی خو واقعي ډېر خطرناک مینه محبت دی زما سره او د دین اسلام سره ډېر زیات مینه محبت دی دا اخنس ابن شریق چې به کله د پیغمبر علیه صلات وسلام د مجلس نه ووتلو که نه نو ده به بیا داسې کار کوو چې صحابه کرامو چې به هغه کم پټي به یې کرلي لکه تاسو د پټو دا جوار وریبل که نه او دا جوار ته تاسو وریبئ نو هغه ستري ته جوړوئ ستري ځای په ځای باندې هغه جوار لږ لږ پراته وي په قصه باندې پوهېږي نو دغسې صحابه کرامو به هغه خپل فصلونه ریبلي او هغه به یې ځای په ځای باندې دغسې لږ لږ راغونډ کړي وي ایښودلي به یو دا اخنس ابن شریق به راغی او ده به ایست هغه د صحابه کرامو هغه فصلونه وسېځل اور به یې ورته ورته کړو قصه باندې پوهېږي او یا د صحابه کرامو چې به هغه کم څاروي وو که نه کمې سورلی به وي یا د هغو چې کم ډنګر منګر څاروي ماروي به وو نو د هغو نه به یې خپې کټ کولې او هغو ته به یې نقصان ور رساوه هغه به یې ضایع کول نو الله جل شانه د دغه سړي ذکر کوي او چې چا به ورته وایي چې لکه ته داسې کې ته خو هلته د پیغمبر علیه صلات وسلام په مجلس کې ناست وې او تا خو دا خبرې کولې چې زمونږ ستا سره ډېر مینه محبت دی او ښکته دی او بره دی او دا دی او اوس راووتې اوس دا کارونه کې نو ده به ورته وایي چې ته څوک یې زما نه تپوس کولو والا تا ما کې دا کار شته دی چې هلته زما نه تپوس وکړې چې دا زه ولې کوم او څه کوم هغه کومه او دا چې کوم غریبان صحابه کرامو نو هغو سره به یې ظلمونه ملمونه هم کول خو په پټه باندې به یې کول په ښکاره به یې نه کول په قصه باندې پوهېږي نو دا منافق و د پیغمبر علیه صلات وسلام په مجلس کې به هم کېناست او دا چې بهر به بیا راووتلو نو بیا به قسمه قسم نقصانات مسلمانانو ته او پیغمبر علیه صلات وسلام ته وررسول په خپلو کارونو باندې په خپلو خبرو باندې ناشنا ناشنا قصې میسې به یې کولې نو الله جل شانه د دغه سړي ذکر کوي په دې آیت کې چې ومن الناس من یعجبک بعضې د خلکو نه هغه دي چې من هغه دي یعجبک چې په تعجب کې اچوي قوله خبره د هغه په تعجب کې اچوي تا خبره د هغه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ویشهد الله علی ما فی قلبه او گواکۍ دی الله جل شانه علی ما په هغه څه باندې فی قلبه چې د په زړه کې دي وهو الد الخصام او حال دا چې دا ډېر غټ جګړمار دی واذا تولى سعی فی الارض
او چې کله دی واپس شي ستاسو نه مطلب ستاسو د مجلس نه دی کله راوځي نو دی بیا دغه کارونه کوي سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل یعنی دی د صحابه کرامو چې هغه کم فصلونه دي هغو ته ور ورته کوي او هغې ته قسمه قسم نقصانونه وررسوي والنسل او د هغو چې هغه کم څاروي دي د هغې نسل کشي کوي هغه ختموي هغې ته نقصانات وررسوي نو په دنیا کې قسمه قسم خلک نو منافقین پکې هم یو خو دا تاسو ته ما د دې تشریح کړی هم د تفسیر مې ته بیان کړی چې منافق چې کوم په دوه قسمه دی یو عملی او یو د اعتقادي نو دغه اعتقادي منافقینو یعنی په زړه کې کفر موجودو په څه باندې پوهېږي او په خوله باندې اقرار کوو او عملی منافق خو دا چې په زړه کې خو اسلام دی په ظاهر باندې اسلام دی په خوله باندې اقرار هم کوي خو دا چې د منافقینو په شان کارونه کوي نو نن سبا خو دنیا له دغه قسمه خلکو نه ډکه ده په څه باندې پوهېږي او بیا خاص کر د سوشل میډیا که وګوري نو دا خو ټوله د منافقینو نه ډکه ده په خبره پوهېږي یو سړی به تا ته نن یو شانته خبره کوي سبا له بل شانته خبره کوي لکه زمونږ اوس نه څه واسطه راله نو اوس مونږ د خلک هم وتلل پته یې راته ولګېده چې یاره ولې سوشل میډیا باندې دا خلک د څه دپاره ناست دی او دوی څه کوي او څه نه کوي نو الله جل شانه فرمایل چې وهو الد الخصام دا ډېر غټ جګړالو سړی دی ښه ډېر غټ جګړه کوونکی سړی دی او بله دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی وایي ابغض الرجال الى الله تعالی الد الخصام د الله جل شانه په نظم باندې د ټولو نه مبغوض ترین سړی هغه دی چې دا جګړه ماري د خلکو سره جګړې مګړې کوي لکه مونږ نن سبا معمولي خبرو باندې جګړې کوو که نه دا د الله جل شانه په نظم باندې د ټولو نه ناخوښه د ټولو نه ابغض ترین سړی دی په څه باندې پوهېږي نو هر سړی په ځان باندې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې یاره زه په دغه باب کې راځم که نه راځم یو خو د الله جل شانه کلام پې ګواه دی بل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مې راته وي نو بهرحال دغه قسمه کارونه نه دي کول په خیر دغه اخنس ابن شریق چې کوم نو دا هم دغسې سړی و بس ډېر غټ جګړمار و خلکو سره به یې جګړې مګړې کولې واذا تولى سعى في الارض او کله چې دی واپس شي د صحابه کرامو د مجلس نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مجلس نه فی الارض مطلب بهر ته لاړ شي نو لیفسد فیها بیا په دغه ځمکه کې دی سعی دی کوشش کوي په دغه ځمکه کې لیفسد فیها چې په دغه ځمکه کې فساد وکړي ویهلک الحرث والنسل او هلاک کړي دی د صحابه کرامو هغه فصلونه والنسل او د زناور هغه نسل مطلب د هغو چې کوم څاروي ماروي د هغو ته نقصان ورسي په څه طریقه باندې هغه ضایع کوي والله لا يحب الفساد او الله جل شانه ګوره فساد نه خوښوي ښه تاسو که هر قسمه په دنیا کې څونه فسادونه خوروئ د دې به یو ورځ حساب ورکوئ الله جل شانه د یو غلط کار حساب به الله جل شانه اخلي او د دغې وجې نه په دنیا کې دا خبره مونږ ته رالیږل د یادګیرنې رالیږلې ده چې الله جل شانه ګوره فساد والا خلک نه خوښوي ښه نه فساد خوښوي او نه فساد والا خلک خوښوي بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات او ذکر کوي تاسو د الله جل شانه في أيام معدودات په هغه ورځو د شمېر کې فمن تعجل في يومين پس هغه څوک چې جلتي وکړي په دوه ورځو کې یعنی دوه ورځې تېرې کړي یو لاړ شي د مینا نه فلا اسم علیه نو په ده باندې څه ګناه نشته دی ومن تأخر او که څوک تاخیر وکړي په دغه دوه ورځو باندې یعنې درېیمې ورځ د 14مې ذوالحجې ته پاتې شي نو فلا اسم علیه په ده باندې هم څه ګناه نشته دی لمن اتقا په هغه چا باندې اتقا چې دی ویرېدو یعنې ځان یې وساتو واتقوا الله او ویرېږئ تاسو د الله جل شانه نه واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې انکم الیه تحشرون چې تاسو ټول به الله جل شانه ته واپس کېږئ ومن الناس من يعجبك او بعضې د خلکو نه من هغه دي يعجبك چې په تعجب کې اچوي تا لره قوله خبره د هغه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ویشهد الله او ګواکۍ دی الله جل شانه علی ما په هغه څه باندې فی قلبه چې د په زړه کې دي وهو الد الخصام او دا ډېر غټ جګړه کوونکی دی واذا تولى سعى في الارض او چې کله دی واپس شي سعی نو دی کوشش کوي فی الارض په ځمکه کې لیفسد فیها د دې لپاره چې دی فساد خور کړي په دغه ځمکه کې ویهلک الحرث او دی هلاک کړي هغه فصلونه والنسل او هغه نسلونه یعنی د څاروو هغه نسلونه دی هلاک کړي والله لا يحب الفساد او الله جل شانه نه خوښوي فساد لره صدق الله العظیم